سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د زابل په میزان ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شول. د دغه ولایت امنیه قمندان مصطفی مایار وایي په دغه عملیاتو کې چې 2 اونۍ به دوام وکړي په دغې ولسوالۍ کې به طالبان وځپل شي او همداراز به په ناامنو سیمو کې نوې امنیتي پوستې هم جوړې شي. دغه عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې د بېلابېلو نښتو له امله له دواړو لورو لسګونه کسان وژل شوي دي. میزان د هغه وسلوالو طالبانو په مقابل کې پیل شوي دي. البته دا عملیات زموږ مشترک دی بهرني هوایي حمایې سره او داخلي د ملي اردو او ملي پولیسو ملي امنیت په ګډون سره د میزان ولسوالۍ په اړوندو ساحو کې او هغه نقاطو کې چې د وسلوالو طالبانو ډیپوګانې او موجودیت هلته شته او د میزان ولسوالۍ د خلکو لپاره تهدیدات رامنځته کوله په نن ورځ باندې پیل شول. په ولسي جرګه کې د هېواد د ختیځو ولایتونو یو شمېر استازي د بایومټریک سیستم پر مټ د رڼو ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. په همدې لړ کې د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر د ټاکنو د ولایتي کمیسیونونو د دروازو تړل کېدا د رڼو ټاکنو لپاره حل لاره نه بولي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د وچکالۍ له امله د انارو 10,000 جریبه ځمکه له ځپل کېدو سره مخ ده. د یادې ولسوالۍ یو شمېر بڼوال وایي د سږ کال وچکالۍ له امله په ارغستان ولسوالۍ کې ډېر کم انار موندل کیږي، خو د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین د یادې ولسوالۍ د ځمکو د خړوبېدو لپاره د اوبو څاګانو له کیندلو خبر ورکوي. د آسیا کرکټ جام سیالیو په لړ کې افغانستان په خپله درېیمه لوبه کې نن مازدیګر د پاکستان پر وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تېره شپه په یوې ننداریزې لوبې سره د 136 منډو په توپیر بنګلادیش ته ماته ورکړه. تر دې مخکې افغان ملي لوبغاړو سریلانکا ته هم د 1 منډو په توپیر ماته ورکړې وه. د تانزانیا په ویکتوریا سیند کې د یوې بیړۍ د چپه کېدو له امله 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د دغې بیړۍ له 400 سورلۍ او 102 کسان ژغورل شوي، خو د 300 نورو کسانو د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. ویل کېږي په افریقا کې ویکتوریا سیند یو له لویو سیندونو دی چې هر کال پکې سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.